السلام علیکم ستړي مشئ وخت په خیر. نن یکشنبه د روان 1403 لمریز کال د مرغومې یا جدې نهمه او د ډسمبر 29مه نیټه ده. درنو لیدونکو تاسو له ژوندون راډیو ټلویزیون څخه د مهال خبري ټولګه اورئ او ګورئ. پیل هم د مهمو مسایلو په سرچک د روسیې ولسمشر د ممنوعه سازمانونو په اړه نوی قانون لاسلیک کړی. کارپوهان وایي د روسیې د دې ګام په اخیستو سره به د کابل او مسکو سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پیاوړې شي. په اقتصادي او په سیاسي لحاظ او په ډیپلوماټیک لحاظ به د موږ یو دوی ترمنځ روابط نوره مضبوط شي او همداسې د اوس دپاره چې شرقي بلاک مخ په جوړېدو دی، د شرقي بلاک د غړو هیوادونو دپاره هم د یوه الګو شوه. اسلامي امارت په سیمه کې د نظم او ثبات غوښتونکی دی. ویان مرستیال وایي د سیاسي کمیسیون غونډه کې له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو او ستونزو ځینو هیوادونو سره د اړیکو پر پراختیا په اړه خبرې شوي. په دې ناسته کې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو او ستونزو له یو شمېر هیوادونو سره د تعامل د پراختیا او د افغانستان او سیمې پر وروستیو تحولاتو د بحث ترڅنګ د اجنډا له مخې په ورسپارل شویو موضوعاتو لازم تصامیم ونیول شول. د ودانیو جوړولو په اړه د اسلامي امارت د زعیم تازه فرمان. د اسلامي امارت رهبر د ودانیو جوړولو او د ګاونډیو په لور د کړکیو پرېښودلو په اړه 15 مادهیزه فرمان توشیح کړی. که یو شخص په خپل ملکیت کې ودانۍ جوړوي او په څنګ کې یې پیوسته او یا د لارې د اندازې په فاصلې سره د بل شخص د استوګنې ودانۍ شتون ولري، نوی ابادي کوونکی شخص نشي کولی چې د ګاونډي طرف ته داسې کړکۍ پرېږدي چې د هغه د کور انګړ، پخلنځی، کوهي او داسې نور ځایونه چې عادتا او عرفانه ښځې پکې ناسته ولاړه کوي ترې ښکاره شي. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د ټاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه نوی قانون لاسلیک کړی چې له مخې د دغه هیواد له تور لیست څخه د ممنوع ډلو لرې کولو ته لار هواروي او د هغو ډلو لپاره د بندیزونو د موقت تعلیق اجازه ورکوي چې د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. دغه تازه لاسلیک شوی قانون به د مسکو د ممنوعه سازمانونو له نوملړه د اسلامي امارت د نوم ویستلو پروسه هم چټکه کړي. کارپوهان بیا وایي چې د روسیې د دې ګام په اخیستو سره به د کابل او مسکو اړیکې لا پراخې شي. له څو میاشتني ځنډ وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوري لاسلیک شوی قانون هغو ډلو او سازمانونو سره چې د مسکو ممنوعه نوملړ کې شامل دي مرسته کولی شي چې له دې نوملړ څخه راووځي. وړاندې تر دې هم د روسیې پارلمان داسې یوه لایحه تصویب کړې وه چې د روسیې حکومت اجازه درلوده چې د اسلامي امارت نوم د ممنوعه ډلو له نوملړ څخه وباسي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي دغه تازه لاسلیک شوی قانون به د مسکو د ممنوعه سازمانونو له نوملړ څخه د اسلامي امارت د نوم ویستلو پروسه هم چټکه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه نوی قانون لاسلیک کړی چې له مخې یې د دغه هیواد له تور لیست څخه د ممنوعه ډلو لرې کولو ته لار هواروي او د هغو ډلو لپاره د بندیزونو د موقت تعلیق اجازه ورکوي چې د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. کتونکي بیا دا چاره د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو لا پیاوړتیا په برخه کې اغیزمنه یادوي او وایي چې د روسیې له دې ګام سره به په سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې د دواړو هیوادونو اړیکې لا وغوړېږي. دوی وایي اوس مهال شرقي بلاک د جوړېدو په حال کې دی چې پر وینا یې د چین په ګډون د نورو هیوادونو لپاره د ګام هیله بښونکی دی. خو د دغه د تور نوملړ نه د اسلامي امارت لرې کول دا په خپله د اړیکو د جوړولو دپاره یوه ښه زمینه مساعده ده، ځکه چې په اقتصادي او په سیاسي لحاظ او په ډیپلوماټیک لحاظ به د موږ یو دوی ترمنځ روابط نوره مضبوط شي او همداسې د اوس دپاره چې شرقي بلاک مخ په جوړېدو دی، د شرقي بلاک د غړو هیوادونو دپاره هم د یوه الګو شوه، ځکه روسیه د امنیت شورا دایمي غړې ده، همدغسې په څنګ کې چین هم ولاړ دی. نو کیدای شي چې هغوی هم ورته کار وکړي.
نو دا به په کل کې د افغانستان دپاره یو ښه زیری دی او غواړو چې نور هیوادونه هم په همدې پله باندې پال کېږدي چې تر څو موږ د نړۍ سره دوباره وصل شو. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې په تیرو 3 کلونو کې د کابل او مسکو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت لوړې کچې ته رسېدلي او روسیه غواړي له افغانستان سره خپلې هر اړخیزې اړیکې نورې هم پراخې او لا پیاوړې کړي. اسلامي امارت په سیمه کې د نظم او ثبات غوښتونکی دی. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د سیاسي کمیسیون غونډه شوې ده. د ویان مرستیال ملا حمدالله فطرت وایي چې د ناسته کې له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو او ستونزو ځینو هیوادونو سره د اړیکو پر پراختیا او د افغانستان او سیمې وروستیو تحولاتو په اړه بحث او خبرې شوي دي. کارپوهان وایي چې ګاونډ پاکستان د سیمهیز ثبات او ټیکاو زیانمن کېدو لپاره د بیلابیلو نړیوالو ادرسونو په ملاتړ مټې رابډ وهلي تر څو خپلې ګټې خوندي وساتي. د اسلامي امارت د بیان مرستیال ملا حمدالله فطرت خبر ورکوي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د اسلامي امارت سیاسي کمیسیون پر مهم موضوعاتو خبرې کړې دي. فطرت وایي د یاد کمیسیون غړو د غراض له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو ستونزو له یو شمېر هیوادونو سره د تعامل د پراختیا او د افغانستان او سیمې پر وروستیو تحولاتو په اړه بحث او لازمې پریکړې کړې دي. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال محترم مولوي عبدالکبیر صاحب په مشرۍ د سیاسي کمیسیون ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو او ستونزو له یو شمېر هیوادونو سره د تعامل د پراختیا او د افغانستان او سیمې پر وروستیو تحولاتو د بحث ترڅنګ د اجنډا له مخې په ورسپارل شویو موضوعاتو لازم تصامیم ونیول شول. نوموړی زیاتوي ناسته کې د خلکو او هیواد پر ساتلو کړکېچ زیاتونکو اقداماتو پر مخنیوي ټینګار شوی. سیاسي کمیسیون په دې ناسته کې ټینګار کړی چې اسلامي امارت په سیمه کې د نظم او ثبات غوښتونکی دی او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د خپلو خلکو او خاورې د ساتلو مسؤلیت او دفاع مشروع حق لري. د سیاسي کمیسیون په دغه ناسته کې ټینګار وشو چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د خپلو خلکو او خاورې د ساتلو مسؤلیت او د دفاع مشروع حق لري. اسلامي امارت په سیمه کې د ثبات او نظم غوښتونکی دی او تاکید وشو چې په سیمه کې د داسې اقداماتو مخنیوی وشي چې کړکېچ زیاتوي او ثبات له منځه وړي. د دې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له افغان او پاکستاني لوري غوښتي چې له زغمه کار واخلي او ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. مسکو وروسته له هغه دغه اندېښنه ښودلې چې تېره ورځ افغان پوله ساتو ځواکونو د ډیورن فرضي کرښې بلې غاړې ته د شریرو کړیو د هغوی د ملاتړ پټنځایونه په نښه کړل. مسکو د ډیورن فرضي کرښې اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکي کړکېچ ته اندېښنه لري. په دې تړاو د چارو شنونکي اختر محمد راسخ وایي چې پاکستان په بیلابیلو پلمو د افغان ولس سره د خپل دښمنۍ له ادرسه د غربي نړۍ له پلان سره سم په سیمه کې د نویو جګړو لپاره لاره نیولې او زیاتوي چې اسلام آباد په سیمه کې د نوې جګړې د رامنځته کېدو لپاره مټې رابډ وهلي تر څو له دې ادرسه خپلې ګټې خوندي وساتي. پاکستان په مختلفو بهانو باندې د افغانستان د ولس سره د خپل دښمنۍ له ادرسه د غربي نړۍ د پلان سره سم دغلته نوي جګړو ته لاره خپله کړې ده. دغه ټوله بهانه د ټي ټي پي حضور په افغانستان جغرافیه کې او بالخصوص دغه پړه په طالبانو باندې تپل چې ټي ټي پي طالبان تمویلوي ورته پټنځایونه ورکړي دي او اکمالوي. دغه ټوله لوبه د دغه دپاره روانه ده چې په دغه سیمه کې یوه نوې جګړه را پیل سي او په دغه نوې جګړه کې یو ځل بیا د پاکستان لپاره د غربي نړۍ له لوري اقتصادي پانګونه او پیسې ورکړل شي او دلته نظامي نوي سلاوي استعمال شي. د افغان ځواکونو له لوري دغه انتقامي بریدونه یو ورځ وروسته له هغې وشول چې د پاکستان هوایي ځواک د پکتیکا برمل ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو بمباری وکړ او 46 تنه ملکیان شهیدان او 6 تنه نور یې ټپیان کړل. د اسلامي امارت رهبر د ودانیو جوړولو او د ګاونډیو په لور د کړکیو پرېښودلو په اړه 15 مادهیزه فرمان توشیح کړی. د دې فرمان له مخې که څوک په خپل ملکیت کې ودانۍ جوړوي او یا د لارې په اندازه بله ودانۍ شتون ولري د ودانۍ جوړونکی شخص نشي کولی د ګاونډي په لور داسې کړکۍ پرېږدي چې
د هغه کور ترې معلوم شي. د فرمان کې ښاروالۍ او نورو اړونده بنسټونه مکلف شوي چې د ودانیو له جوړولو څارنه وکړي او فرمان څخه د سرغړونکو مخنیوی وکړي. د اسلامي امارت د زعیم له لوري د ودانیو جوړولو پر مهال د همسایه کورونو د حریم ساتلو په اړه فرمان صادر شوی چې په دغه فرمان کې بیلابیلې برخې شاملې دي. د دې فرمان له مخې که څوک په خپل ملکیت کې ودانۍ جوړوي او یا د لارې په اندازه بله ودانۍ شتون ولري، د ودانۍ جوړونکی شخص نشي کولی چې د ګاونډي پر لور داسې کړکۍ پرېږدي چې د هغه کور ترې معلوم شي. که یو شخص په خپل ملکیت کې ودانۍ جوړوي او په څنګ کې یې پیوسته او یا د لارې د اندازې په فاصلې سره د بل شخص د استوګنې ودانۍ شتون ولري، نوی آبادي کوونکی شخص نشي کولی چې د ګاونډي طرف ته داسې کړکۍ پرېږدي چې د هغه د کور انګړ، پخلنځی، کوهي او داسې نور ځایونه چې عادتاً او عرفاً ښځې پکې ناسته ولاړه کوي ترې ښکاره شي. همداراز هغه خلک چې مخکې د ګاونډیو پر لور کړکۍ پرېښي وي اړ دي چې د انسان د قد په اندازه د دیوال او یا بلې وسیلې په توګه له ګاونډي ضرر دفع کړي. که د دې فرمان په لومړۍ ماده کې ذکر شوی شخص د یاد ګاونډي طرف ته کړکۍ پرېښودلې وي او یا یې پرېږدي، مکلف دی چې په یاده کړکۍ کې د انسان د قد په اندازه د دیوال په پورته کولو یا په بلې وسیلې سره له همسایه څخه ضرر دفع کړي. دغه راز فرمان کې راغلي هغه ودانۍ چې د دې فرمان تر صادرېدو مخکې جوړې شوې وي او د حریم اصول یې نه وي مراعات کړي باید تعدیل شي او د همسایه ضرر دفع کړي. هغه ودانۍ چې د دې فرمان له صادرېدو څخه مخکې جوړې او کړکۍ یې داسې پرېښودل شوي وي چې د دې فرمان له حکمونو سره په ټکر کې وي، د دې فرمان له حکمونو سره سم د ودانیو مالکان مکلف دي چې کړکۍ د انسان د قد په اندازه د دیوال په پورته کولو او یا په بلې وسیلې سره له همسایګانو څخه ضرر دفع کړي. د فرمان کې ښاروالۍ او نور اړونده بنسټونه مکلف شوي چې د ودانیو له جوړولو څارنه وکړي او فرمان څخه د سرغړونکو مخنیوی وکړي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له یو شمېر دیني علماو سره په کتنه کې د ښوونې سکتور پیاوړتیا ته په اشارې سره ویلي چې اسلامي امارت د شریعت په رڼا کې د دیني او عصري علومو پراختیا او پیاوړتیا ته ژمن دی او په یو داسې طرحې کار کوي چې د اوسني عصر د اړتیاو ځواب ویونکي وي. دغه راز دې کتنه کې علماو په هیواد کې د شته اسلامي نظام ډاډمن امنیت، اقتصادي ځان بساینې او د رغنیزو چارو له روان بهیر یې خوښي ښودلې او د حاکم اسلامي نظام د پیاوړتیا او د ولسونو د ستونزو پر حل ټینګار کړی دی. امنیتي بنسټونه خبر ورکوي چې د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 3000 موټرو تورې ښیښې پاکې کړي دي. د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زادران وایي چې د هغو 3000 موټرو تورې ښیښې سپینې کړي چې قانوني جوازونه یې نه درلودل. د اسلامي امارت زعیم د حکم د تطبیق او عملي کولو په موخه د کابل امنیه قومندانۍ اړوند د ډایک معاونیت په کابل ښار کې له بې جوازه د تورو شیشو موټرونو کې د نظامي انتنونو او هارنونو، زرهي وسایطو او اسلحې د ګرځولو د مخنیوي په پار د ښار په بیلابیلو سیمو کې کمپاین جریان لري. د اسلامي امارت زعیم د حکم د تطبیق او عملي کولو په موخه د کابل امنیه قومندانۍ اړوند د ډایاک معاونیت په کابل ښار کې بې له جوازه د تورو شیشو موټرونو د نظامي انتنونو او هارنونو، زرهي وسایطو او اسلحې د ګرځولو د مخنیوي په پار د ښار په بیلابیلو سیمو کې کمپاین جریان لري. په دې تړاو د کابل امنیه قومندانۍ په خپله ایکس پاڼه خپاره کړې ویډیو کې د یادې قومندانۍ ویان خالد زادران وایي چې د کابل ولایت د حوزو او ولسوالیو په کچه تر اوسه پورې د 3000 په شاوخوا کې د هغو موټرو شیشې جوازونه یې نه درلودل پاکې شوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنو ریاست د ډایاک معاونیت د منظور شوي پلان د عملي کولو په موخه چې د غیر قانوني اسلحو ګرځولو، غیر قانوني ښکاري ټوپکونو ګرځولو، بې له جوازه څخه د تورو شیشو لرونکو وسایطو چلولو، بې له جوازه د نظامي هارنونو او انتنونو نصبولو د مخنیوي او عامه نظم او عمومي امنیت د تامین په موخه د منظور شوي پلان د صدور له نیټې
تر اوسه پورې د کابل امنیه قومندانۍ د اطلاعاتو له لوري د 3000 په شاوخوا کې د هغو موټرونو شیشې چې جوازونه یې نه درلودل پاکې شوي دي او همدارنګه یو شمېر هارنونه او انتنونه او ځینې نور څیزونه چې په وسایطو کې د لیدلو لپاره خنډ ګرځي له موټرونو په خپاره شوي ویډیو کې د کابل ښار د ګذر ځینې وکیلان د تورو ښیښو د سپینولو او دغه راز د غیر قانوني وسلو د ټولولو په خلاف د کورنیو چارو وزارت او امنیه قومندانۍ د یاد اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې دا عمل د کابل ښاریانو د امنیت لپاره یو نیک اقدام دی. شیشه سیاه باید از جلوش گرفته شود. قسمی که ما در جریان هستیم الحمدلله سری از وزارت امور داخله کار دارد. شیشه هایشان باید از سفید شود. این اقدام بسیار نیک است و اقدام خوب است و ما از این اقدام وزارت امور داخله استقبال میکنیم و این را یک فعال نیک برای مردم خود و مردم افغانستان و مردم کابلی را میبینیم. بعضی کسا که با استفاده از موترهایشان با استفاده از سلاح‌های غیر قانونیشان سوء استفاده میکنن برای حال جای پای باقی نمانده. ما میدیدیم که سالها با این عنوان اختطاف ها صورت میگرفت سوء استفاده ها صورت میگرفت ولی الحمدلله امروز شریعت قائم است قانون قائم است. امارت اسلامی افغانستان میخواد که خدمتگار مردم باشد. هر کاری که به خاطر رضای خداست و به خاطر آرامش مردم است این را باید ما استقبال بکنیم و این هر چقدر که پاکاری شود به نظر من امنیت خوبتر بهتر و بهتر. خالد زادران وایي هغه هیوادوال چې غواړي د تورو ښیښو موټر وګرځوي او یا وسله د ځان سره ولري د کابل امنیه قومندانۍ او یا د کورنیو چارو وزارت مقام څخه دي د وسلو او د تورو ښیښو موټرو د ګرځولو جوازونه ترلاسه کړي. هم چې تورې شیشو ته یا د اسلحه ګرځولو ته ضرورت لري دوی باید د کابل امنیه قومندانۍ یا خپل هم داخله وزارت مقام ته مراجعه وکړي ترڅو هغه جوازونه ترلاسه کړي د کوم جواز له امله چې تورې شیشې یا هم سلاح ګرځول کیږي. له ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه کوو چې د امنیت په تامین کې باید زموږ ترڅنګ ودرېږي. هر هغه مجرم چې دلته جرمونه ترسره کوي یا غیر قانوني کړنې ترسره کوي باید موږ ته ور له مخه په ګوته کړي او په عموم کې مو له هیوادوالو څخه غوښتنه دغه ده چې دوی جواز ونه لري د سلاح له ګرځولو او د تورې شیشې له ګرځولو څخه په کلکه باید ډډه وکړي. اټکل دا دی چې د شته امنیت د لا ډاډمنتیا په برخه کې د امنیتي بنسټونو دا ګام خورا اغیزمن دی او کولی شي چې ولسونو ته آرامتیا ور په برخه کړي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي روان کار یې د هیواد په 18 ولایتونو کې د ترسره شوې سروې موندنې ښیي چې 438,000 میټریک ټنه د وریژو حاصلات راټول شوي دي. سرچینې ساګانه مقدار د کال سره په پرتله کړی او ویلي دي چې د وریژو په تولید کې 9.8% زیاتوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د سروې له مخې کندوز چې 113,000 میټریک ټنه وریژې حاصلات لري تر ټولو مخکې دی. د سرپل ولایت په 9 ولسوالیو کې د 198 میلیونه افغانیو په لګښت 9 روغتونونه جوړیږي. د سرپل د والي ویان وایي چې دغه راز د سرپل په لرو پرتو سیمو کې د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ 14 نور روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه جوړیږي. د دې پروژو موخه د روغتیایي خدمتونو کیفیت لوړول او د خلکو لپاره د روغتیایي اسانتیاو زیاتوالی په ګوته شوی دی. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت او کوردایت او 3 نورو مؤسسو ترمنځ 9 میلیونه او 484,000 امریکایي ډالرو په لګښت د همکارۍ هوکړهلیکونه لاسلیک شوي دي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې هوکړهلیکونو له مخې به یادې مؤسسې په کابل، بلخ، جوزجان، سرپل او کندوز ولایتونو کې 14,610 راستنېدونکو کورنیو سره نغدې او د خوراکي توکو مرستې وکړي. اوس هم د کابل په بازارونو کې د بهرني اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیربایي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو پاونډ 88 افغانۍ 38 پوله، یو ایرو 83 افغانۍ 1.5 پوله، یو د اماراتو درهم 19 افغانۍ 14 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 1 پوله، زر پاکستانی کلدار 242 افغانۍ، زر ایرانی تومن 1 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 820 افغانۍ. او دا هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د څو لوی ښارونو د هوا حالت.
کابل نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 4 جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2 مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15 قندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1 هرات نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 1 پېښور لمر د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 3 او دا هم د خبرونو پای له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې دا به د ژوندون راډیو ټلویزیون څخه د مهال خبري ټولګه ستاسو ته وړاندې کړله. ملکیت څخه مو مننه. تر بیا ښه وخت ولرئ.